د جهان نیوز قدرمن لیدونکو سلامونه، وخت په خیر، ستړي مشئ. د پرمختګ بل مهم خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبي د کابل په لویدیځ کې د دې روغتون د یوې څانګې د پرانیستلو خبر ورکړی دی. دې روغتون او ګروپ یې چې د نړیوالې کمپنۍ برخه د تیر کال یې د محمد نبي په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. محمد نبي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کابل د لویدیځې برخې د خلکو د غوښتنو په اساس یې د روغتون چې د په خبره په نړیوالو معیارونو برابر دی پرانیست. دې روغتون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات یې د ښځینه روغتیا پالانو لخوا مخته وړل کیږي. محمد نبي په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخته وړي او تیر کال یې ژمنه کړې وه چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. درنو لیدونکو، که زموږ چینل سره تازه یو ځای شوي یاست، هیله د چینل هم سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه.